مینو زړونه مه ماتوئ خلکه، د مینو زړونه مه ماتوئ خلکه. په دې ښار کې دغه لږه شان رڼا ده. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، مینه، محبتونه او ښه ساتنه مې ومنئ. خپرونه ده ستاسو خپل د کلي مازدیګر او زه یم اسماعیل زیب. په دغه تمه، په دغه هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یې، د ژوند په ښو شیبو کې به یې. قدرمندو نن راغلي یو مردان شعرګټ ته، چېرته کې زموږ ځوان تکړه شاعر مدثر جهان صاحب ناستې کي. د ټول ناول خو مدثر جهان صاحب تاسو ته په خپل پروګرام د کلي مازدیګر کې ډېر خرکلې او مینه ویمه. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسو د پیج د کتونکو د ټولو ملګرو هم ډیره مننه کوو او چې مینه مو راوړې ده. خوشحاله اوسئ. ډېر زیاته مننه. مدثر جهان صاحب ژوند څنګه روان دی؟ ژوند ډیر ښکلی دی او ډیر ښایسته دی او موږ ورته ډیر په درنه سترګه ګورو. مننه. دا راته ووایه چې تر اوسه پورې د پښتو په ادب کې څونه کار کړی دی، استاد لړۍ نه لرئ؟ داسې ده چې استاد بس ښه شعر زموږ استاد وي او چې څوک ښه شعر لیکي هغه زموږ استاد وي. بس هر ښه شعر ته چې کوم دی، ښه شعر ته موږ د استاد په نظر باندې ګورو، ځکه چې دا شعر چې کوم دی نو دغه هر څه وي او لیکل چې کوم دي نو بس دغه خپله منډه ترړه ده او څه ناڅه لا خو یو شعر رایاد شو چې لا خو د ادب په لار خړپوسې کوم روان یمه، ښه به شم ځوان به شم غزله تا ته جوړ به شم. نو لا مونږ خړپوسې کوو په دغه ځمکه باندې، د ادب په دغه ځمکه، او انشاءالله امید لرو چې الله به مو ورته زلمي کړي انشاءالله. قدرمندو خبرې وشوې او ټایم هم کم دی، نو غواړو چې مدثر جهان صاحب نه یو څو شعرونه غزل ووړو. نو ډېر زیاته مننه وي جهان صاحب. ها شعرونه درته وایم، بالکل ماحول شعر دی. نو د حسن بازار کې امام شو ولاړ، د حسن بازار کې امام شو ولاړ، دا زړه رانه هلته نیلام شو ولاړ. سهیس په خوږو او ترخو پوهه نشو، سهیس په خوږو او ترخو پوهه نشو، دا ژوندو سحر شو ماښام شو ولاړ. سهیس په خوږو او ترخو پوهه نشو، دا ژوندو سحر شو ماښام شو ولاړو. د ښکلو له ښاره خالي سینه راغلم، د ښکلو له ښاره خالي سینه راغلم، دا زړه رانه پاتې په دام شو ولاړه. ساقي مړه شا به دا څوک دي لیږلي، ساقي مړه شا به دا څوک دي لیږلي، هغه خو د جام سره جام شو ولاړ. ساقي مړه شا به دا څوک دي لیږلي، هغه خو د جام سره جام شو ولاړو. جهان خو په مړنې له دې کلي نه تلو، جهان خو په مړنې له دې کلي نه تلو، خو ستا محبت کې بدنام شو ولاړ. دغه څو شعرونه نور چې څنګ به نه ساتم جهانه د هغې زړه، څنګ به نه ساتم جهانه د هغې زړه، سړی څنګ مات کړي نیکبخته د کعبې زړه. څنګ به نه ساتم جهانه د هغې زړه، سړی څنګ مات کړي نیکبخته د کعبې زړه. هسې نه چې ستا یادونه ترې بهر شي، ما په دوه لاسه نیولی وي د شپې زړه. هسې نه چې ستا یادونه ترې بهر شي، ما په دوه لاسه نیولی وي د شپې زړه. دې غمونو راله زړه داسې چولی لکه چاو دی د غنمو د دانې زړه. دې غمونو راله زړه داسې چولی لکه چاو دی د غنمو د دانې زړه. تا چې وویل زمونږ لارې جدا دي، غورځېده رانه یقین وکړه په خولې زړه. تا چې وویل زمونږ لارې جدا دي، غورځېده رانه یقین وکړه په خولې زړه. هر ښایسته خو د خپو کې ورګزار کړم، نورې مه کوه په ما باندې نخرې زړه. شپه ورځ مې په سینه کې په ماتم وي، شپه ورځ مې په سینه کې په ماتم وي، څه علاج به چاله نه ورځي. شپه ورځ مې په سینه کې په ماتم وي، څه علاج به چاله نه ورځي د دې زړه. د هر زړه نه ښه زړه ستړی را بهر شو، ومې نه موندلو چېرته د دمې زړه. د هر زړه نه ښه زړه ستړی را بهر شو، ومې نه موندلو چېرته د دمې زړه. نور دې زړه دی د جهان دپاره داسې لکه تنګ وي یو مارغلی د پنجرې زړه. نور دې زړه دی د جهان دپاره داسې لکه تنګ وي یو مارغلی د پنجرې زړه. جهان صاحب بس دوه درې شعرونه ورداخله کړي ډالۍ کا او بیا ورله پیغام ورکړي مینه واله. دوه درې شعرونه. شور یې جوړ کړی ناروا څه دي، شور یې جوړ کړی ناروا څه دي، چې زړه مې تا وړی نو داسې. شور یې
جوړ کړی ناروا څه دي چې زړه مې تا وړی نو داسې دي ته لږ مضبوط شه چې اظهار وکړمه زړه نو په دې کې د درزا څه دي بیا وایي دا مننه ته لږ مضبوط شه چې اظهار وکړمه زړه نو په دې کې د درزا څه دي مسافرۍ له ځم غزا له نه ځم اخ نو په دې کې د ژړا څه دي مسافرۍ له ځم غزا له نه ځم اخ نو په دې کې د ژړا څه دي ولې په سمه خوله خبرې نه کړې صفا خبره کوه بیا څه دي ملګرو پیغام دغه دی چې مینه وکړئ مینه خوره کړئ پښتو خپله کوئ نو د پښتو به تاسو خپل شئ او کله چې پښتو زموږ خپله شوه انشاءالله چې دا دنیا دا نړۍ دا به واپس زموږ وي او هر چا ته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ یو ځای اوسئ ګل اوسئ مهرباني ستاسو هم مننه قدرمنو کتونکو تاسو مدثر جهان صاحب واورېدو او امید ساتو چې د شعرونه غزل به تاسو ډېر زیات خوښ شوي نو ښاد آباد او بریالي اوسئ دوی الله پامان